والله من خفه کیږو پکې په نه خفه کېدی. نو انشد بالله په الله قسم کوم دا خبرې موږ نه کولې. زموږ ښځې وټونو ته ودرېدلې، زمونږ استازې ښځې کلنډرانو ته ودرېدلې، زمونږ استازې ښځې جازونو کې نوکرانې شوې، دفترونو کې شولې. دا په څه نوم باندې چې دې ته ازادي ده. مړه که ازادي دسې سر دې وخوري. ګټه مومنې ښځې وکړه، کور کې د بچو صحیح قرآن ووایي، دین وکړي، تهجد وکړي، عبادت وکړي، اوده شي، د خاوند خدمت وکړي. او دا چې د 15,000 او د 20,000 خلکو مراجعین ورته یو ته زما کار دی ونه که، بل وایي زما دی ونه که، و په داسې ازادۍ دې زر کاره ترې اور ولګي. ازادي اسلام کې ده. کله مغربیان وایي موږ راغلي وو د مسلمانانو سره جنګ کوو، ولې د ښځو له حقوق نه ورکوي. موږ ورته خپلې ښځې له حق ورکړه، ته زموږ د ښځو نه تېر شه. الحمدلله زموږ مؤمنانې ښځې دي، خدای حقوق دې ته وایي. د دې په ملکونو کې والله چې ښځې د سپو سره نکاحونه کوي، نو دا حق دی چې ته خور سپي ته په نکاح که، دا حق دی چې ته لوڅه که او بربنډی که، دا حق دی چې ته وګډوه. زموږ بعضې بې غیرته خلک هغه له لور بیا ګډېږي، یاره وایي دا خو ډېر لوی شخصیت دی، لور یې پنکاره ده. پنکاره نه ده، د الله په عذاب کې دې ظالم ودرولې ده. ورونو د دې ښځو، د دې میندو، د دې خویندو، د دې بچنګینو والله چې الله به تپوس کوي. وره دوی ته د الله دین وښیوئ، دوی ته قرآن او حدیث وښیوئ، دوی ته د ستر او د پردې احکام ورته وښیوئ. الله مکې دسې، الله مکې دسې، یا الله تم ته وساتې. داسې نه چې سبا موږ جنت ته روان یو او زموږ ښځې بربنډې د پردو سړو سره جهنم ته غورځېږي. دا به څومره شرم وي چې د چا ښځه بربنډه یو کور ته د پردي سړي سره ننوځي. دا ټولې قصې د بې حیایي نه جوړېږي. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ استاسې په دې ملک کې په ټوله دنیا کې الله دې د عفت او د پردې زندګي راولي. او رب العالمین دې موږ او تاسې ټول دې ته جوړ کړي. الله دې زموږ نه خوشحاله شي.